چکر ته راغلی یاستئ مالټې خورئ هو والا ښه د کوم ځای راغلی یاستئ موږ خو راغلي یو د پکتیا نه ماشاءالله داسې خو ډېر لرې ځای نه راغلی یاستئ والله نو بس خلکو به ویلي وای په ننګرهار کې په بټي کوټ کې د مالټو سیزن ده ښه نو خپله زیاتي زه خو د چکر ډېر شوقي یم او دغه ملګري م راسره وو نو زیاتي رالو ښه ډېر ننګرهار دا د چکر شوقیان چې دا وایي یوه ګوته شاعران هم وي که کوم شعر دې زده وي او د طبیعت په اړه وي یا د هېواد په اړه وي که مینه مو کړې وي د هغې په اړه باندې وي کولی شي چې ویې وایي مینه خو داسې داسې مینه په څو قسمه ده مینه د وطن سره هم ده او د وطن له خلکو سره هم ده یقیني موږ تل مینه کړې خو د وطن له خلکو سره مو کړې ده ښه نو وایي یاري جوړیږي خو ساتنه د زړګي سخته ده یاري جوړیږي خو ساتنه د زړګي سخته ده او مینه خوږه ده خو کافیره جدایي سخته ده واه 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 او تا سره مینه لرم دا جمله یو څو ټکي ده مشکله نه ده خو په وړاندې دلالي سخته ده واه 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 او ستا هېرېده هم ځان ته بل څه وایي نه یې خبر هڅه مې وکړه خو بس نه کېږي بیخي سخته ماشاءالله 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 او زه لیونیه تا ګټلې ما بایللې ښه ده ولي جانه وایي زه لیونیه تا ګټلې ما بایللې ښه ده او حمیده نه کېږي له تا سره سیالي سخته ده ماشاءالله ماشاءالله د یو څو بیتونو ډېره زیاته مننه درواړول یعنی هغه ځوانان چې د هېواد په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي اوسېږي معمولا دغه حالات چې دي دا په انسانانو باندې اغېز کوي د هغه ځوانانو زړونه تنګ وي که دغسې چکرې ووهي و هغه ځوانانو ته ستاسو پیغام څه دی چې هغوی تاسې دلته رامایل کوي چې دلته راشي د هېواد هغه څنډو ته لاړ شي چې د انسانانو زړونه پکې سکون مومي د هغې لپاره پیغام ستاسو څه دی دا تا ډېره ښه پوښتنه وکړه دغه سفر یا چکر دا د ذهن لپاره لکه یو ډېره غټه دوا ده ذهنیت لپاره زه خپله چې کوم مقصد خوست دغه شی په پکتیا کې ځاځي ورته وایي کیدای شي تاسو شاید راغلي ډېره ښایسته منظره لري او نښتر لري او ډېره ښه هوا لري نو له کندهار او له یو جوړو بجې خلک ورته راځي اوس خو سیزن د ننګرهار شو سوی ده چې ډېره ښایسته هوا یې ده او د مالټو سیزن هم ده او زه ټولو ځوانانو ته دا وایم چې که زړونه مو په تنګ وي راسئ ننګرهار ته ننګرهار کې ډېر خوندور موسم ده او ډېر ښایسته هوا ده او مالټې هم پخې دي راسئ دغه مالټې په شریکه سره وخوره راسئ ماشاءالله تاسو ته ښې چارې وای سلامونه وروره وعلیکم السلام جوړ په خیر ښې خیر اوسې مننه ماشاءالله راغلی لکه چکر ته راغلی یاستئ دلته او والا بس د بټي کوټ ته رالو خلکو کیسې کولې چې دلته مالټې دي بس موږ هم رالو نن اراده مو وکړه وړاندې مو یادونه کړې چې لومړی به مالټې خورو بیا به مرکه کوو او والا ما تاسو ویلي چې مالټې به وخورو تا ویل چې زه اول به مرکه وکړو بیا به مالټې وخورو له کومه ځایه راغلي یاستئ په خیر موږ ننګرهار بیسودونه راغلي ښه بیسودونه په چکر باندې راغلي یاستئ ښه ډېر ځوانان هستئ که نه یوازې تاسې راغلي نه نور دوستانو مې شته خواته ناست دي کله مو داسې هوډ کړی چې راځه د بټي کوټ باغ ته به خپل فامیل سره لاړ شو تر څو دغه خپل فامیل هم زړه لري احساسات لري یا مینه او محبت لري چې د هېواد ګڼ شمېر هغه سیمې وګوري چې تر دې دمه یې نه وي لیدلي بالکل ښه خبره ده چې فامیل سره تفریح ته لاړ شي سړی خو ښه خبره ده اوس موږ راغلي دوستانو سره راغلي ملګرو سره راغلي آینده انشاءالله موږ غواړو چې فامیل هم دلته راوړو چې هلته سره دغه منظرې لیدنه وکړي مالټې وخوري او انشاءالله آینده کې دغه لرو ښه څومره مالټې به ویسي کور ته والا بس وړو نه وه څومره چې موږ دلته خورو هغوی برخې موږ کور ته په کور کې در باندې تاکید نه دی کړی ګوره چې مالټو ته ځئ باید ښې ډېرې راوړئ نه هغې نه خبر خو نه دي ډېره زیاته مننه کوم مالټې خو والا ډېرې خوندورې مالټې دي بس دغه صفت مو ډېر اورېدلی وو پکتیا نه ورته راغلو واقعا سره کم مو اورېدلي وو هغه رقم خوندورې مالټې دي بس ملګرو د کور ودانې موږ یې ښه مېلمه پالنه وکړه د امان الله خبره وي پیسې در سره ډېرې دي شوق دې ډېر دی او پیسې در سره کمې دي میلې چکر لپاره او دغه سیزن چې دی پکې استفاده کوي شو ګټه کوي شو بالکل همداسې ویټامین سي پوره کولی شو ولې نه دا موږ سره شاعر دی بھائی والله بو بدریک تیز بچی وایم بھائی هم کاغو آها سبای tam bu نه کمو سبي د هم نشي کو آها ته حضرت کوم تیز به بھائی tam پلوبه بھائی ښه ډېر ښه ماشاءالله تم ډېر تیز لګی تا وړاندې ویلي چې
له سهاره مو کار نه دی کړی بیخي کم مو کړی دی اوس هم لګیا صحیح کار کوئ ماشاءالله او سهار لږ کار نه دی شوی لږ ښه. کار ځنډ شو ته د ورځې څومره مالټې پرې کولی شي څو منه مالټې به پرې کوئ تاسې 300 منه شي کوو ها په انفرادي ځان ته یوازې ته نه ټول په شریکه باندې او ښه د ورځې څومره مزدوري درکوي 250 روپۍ 250 افغانۍ او ښه ډېر ښه او د کوم وخت نه مو کار پیلېږي یاره 8 بجې نه 4 بجې پورې 8 بجو نه تر 4 بجو پورې ډېر ښه څنګه دی خوشحاله یاستئ پکې والله خوشحاله یم والله سهار کې لږ یخني که نه ښه لږ ناوخته وځو ښه ناوخته تاسې ویده کېږئ لږ ناوخته وځو که نه ځکه ښه او بیا 4 بجې چوټي کوو ښه بیا 4 بجو نه بعد څه کوئ 4 بجې نه بعد بیا ګاډي باره وځو ګاډی هم په تاسې دی بارولې ښه لکه داسې دی زموږ خپل کار ونیو که نه په شی کې سندره ویلی شي یاره نه یو شعر ویلی شي نه ویلی نه شو ویلی داسې ښه د هغه ځوانانو لپاره د پیغام څه دی چې هغوی مثلا بې ځایه وخت تېروي کار نه کوي سوال کوي یا په نشه یي توکو روږ دي د هغو لپاره د پیغام څه دی باید هغه هم داسې محنت وکړي چې کار ته لاس واچوي نشه پرېږدي آفرین او خیرات ټولنه کې باید خپل ځان لږ مصروف کړي آفرین او دغه تاسې چې دغه چې دی دا خو به ډېر زیات دروند وي دې کې څومره مالټه ځایږي یاره 4 منه 5 منه 5 منه مالټه ځایږي ماشاءالله ډېره زیاته مننه کور دې ودان چې تاسې حلاله نفقه د خپلې کورنۍ